ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. قزاقستان وایي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عالم خان یاسین وایي دوی یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکار دي او هڅه کوي په دې پروسه کې اسانتیا رامنځته کړي. ایران او جرمني په افغانستان کې پر زیاتېدونکو نامني اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د ایراني ځانګړي استازي ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکس فوټزل سره خبرې کړې دي او دواړو لورو په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې پر بهیر بحثونه کړي دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په کابل، کندهار او زابل ولایتونو کې د چاودنو له امله د یو شمېر هېوادوال وژل کېدل په کلکو ټکو غندلي دي. د یادونې وړ ده چې په کابل ښار کې د افغانستان بانک کارکوونکي او په زابل او کندهار ولایتونو کې یو شمېر ملکي کسان د ماین چاودنو قرباني شوي. افغانستان د مولانا سمیع الحق د زوی په څرګندولو د پاکستان سفارت اعتراض کړی دی او جو بایډن وایي د یووالي هڅه کې یم، نه د ویشلو د امریکا د پیوستون وخت را رسېدلی دی.